یوه غره ختونکی چې پر ځان یې ډېر باور درلود د غره څوکې ته د ختلو اراده یې وکړه. خپلې موخې ته نږدې و چې طوفان شو، پښه یې وښویده او مخ په ښکته روان شو. کله چې خپل مرګ نږدې ولید نو له زړه یې چغه کړه: خدایه ته چیرته یې؟ ناڅاپه هغه پړی چې ده پرې تکیه کوله ونښته او دی ځوړند پاتې شو. دا چې طوفان ډېر و او ویرېدلی هم و نو خپل شاوخوا یې سم نه لیده. ویې ویل: خدایه ومې ژغوره. له اسمانه یې غږ واورېد: آیا څه پر ما رښتیا باور لري چې ژغورم دی؟ ویې ویل: هو. ځواب یې واورېد: نو پړی دې غوڅ کړه. یوه شیبه یې فکر وکړ، خو د دې پر ځای چې پړی غوڅ کړي نور یې هم کلک ونیو. اټکل یې وکړه که پړی پرې کړي نو ښایي لاندې ولویږي او ومري، نو ښه ده چې د مرستې ډلې ته منتظر شي. سهار چې د مرستې ټیم راورسېد دی له یخنۍ مړ و، خو له ځمکې فقط په 1 متر فاصله کې ځوړند و. د نورو جالبو کیسو او په زړه پورو معلوماتو اورېدو لپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.